پر بهرنیو موسسو بندیز ملا برادر کندهار ته تللی چې ملا هبت الله له دې تصمیم وګرځوي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. راپورونه وایي ملا برادر کندهار ته تللی تر څو له ملا هبت الله سره وګوري او پر بهرنیو موسسو د بندیز په تړاو وروسته خبرې وکړي. د ملا هبت الله په مشرۍ د کندهار په تیره غونډه کې د بهرنیو موسساتو د بندیز پر څرنګوالي بحث شوی او دا مهال یې د بندولو په طرز العمل کار روان دی. ملا برادر هڅه کوي ملا هبت الله قانع کړي چې له دغه تصمیم څخه یې وګرځوي تر څو خپل لړزان د اقتصاد له سقوط څخه وژغوري. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې.